اولینه خبره ده چې کومه کلمه اوس یو مده ذکر با د سار مانځنه بعد او د ماښام مانځنه بعد به یو کرتی کوي دې ته سید الاستغفار وایي دې د ذکرونو بادشاه وایي دا دومره مهم ذکر دی بس خلک نه پوهېږي نو خبر ته نه دي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا کومه کلمه چې مو ویله دا دومره فایده لري حدیث کې راځي چې دا جمله چا سره ماښام ویله په یقین سره ولوسه او په دې وس دا کس مرشد به ضرور جنت ته داخليږي ته سوچ که د دې کلمې په ویلو الله ته جنت ته داخلي دا څنګه د کلمه ته پاتې کیږي د دې نوم څه شو سید الاستغفار د ذکرونو بادشاه ده دا دومره مهم ذکر دی اذکار خو ډیر زیات دي خو د مختصر دا مو پرېږدئ دویم ذکر د سار او ماښام دا به درې کراتل والی هغه یو کراتل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دا کلمه چې دا درې کراتل والا سار او ماښام د دې فایده څه ده سار او ماښام دا درې کراتل والا الله تعالی به تا د هر قسم ناڅاپي مصیبت او مرض نه ساتي کله په دغه ورځ او په دغه شپه سار کې د تعالی سره الله به مصیبت نه ساتي په دغه ورځ او په دغه شپه کې دا پکې فایده ده دا رنګه دا جمله ملولا دا یو کرته ویل شي لسس کرته ویل شي سار او ماښام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا ویل شي دا رنګه دا جمله ویل شي سار او ماښام پکې دا سار کې سار ماښام دواړه کې ویل شي الله بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور دا دعا امشتري سار ماښام دا ذکر هم یاد کا یا حي یا قیوم برحمتك استغيث واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا دا رنګه دا دعا سار ماښام لولا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یو جامع دعا را دا امر ډیر ځته فایده منه ده نبی له سم دا سار ماښام په ډیر اهتمام سره لوستلا اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي دا لري مفيد دعا ده نبی سم په ډیر ځای پابندي باندې لوسته دا رنګه وکړه دا دعا والا وکړه سار ماښام وکړه الوالا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دا ډېر مفید دعا ده د دې دعا فایده سره حدیث کې راځي په څوک سار او ماښام دا وکړه ولولي د دنیا ټول غمونه به الله کافي شي ټول غمونه به الله تعالی خلاص کړي سبحان الله وبحمده دا کول شي روزانه سل کرته ولولي سبحان الله وبحمده حدیث کې راځي بخاری روایت دی مسلم کې مشتا چې چا څومره ګناهونه کړي اگر کله دریاب د زکه لري الله به سره ګناهونه ختم کړي خدا جمله چې ده سبحان الله وبحمده روزانه سل کرته ولولا دا رنګه دا کلمه چې ده اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق دا به فقط ماښام منځره به درې کرته ولوري الله تعالی به تا د هر هغه څه چې تا ته ضرر درسي الله به ستا حفاظت کوي بل اخري درې سورتونه ار یو درې کرته ولولي سار او ماښام اخري درې سورتونه اخلاص فلق و ناس بل دعا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته دا هغه دعا ده چې نبی له سلام جوهریه ولید رضی الله عنها چې سار مانځنه بعد ناس خپل مصلا باندې اسکار کوي نبی له سلام ولوي ته دا ذکر وکا چې څومره خلک اسکار کوي ستانه غیر ته باندې رسیدا دومره فایده لري دا فقط سار کې والی او درې رکعت بیدار والی دا رنګه په نبی اسلام باندې به درود غوړي د سار مانځنه بعد لس کرتی او ماښام مانځنه بعد لس کرتی د مانځ درود ټول کې غوړه دي او کلم درود دی اخدا دي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد دا آیات کا بل ذکر رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي دا ذکر چې دی دا سار ماښام شته دا ډیر مفید ذکر دی دا کوم اسکار چې ما ذکر کړل دي کې کورسیم دا مختصر مسلم ذکر کړل په امدی باندې تاسو اکتفا وکړئ ډیر فایده او ډیر خیر به انشاء الله ورسي خاص کر هغه ملګری چې د سحر او کوډو منتر دا مشکل لري بدن